لغمان کې د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د 2 کانالونو او یو سربند د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه پروژې د اقتصاد ریاست په هڅو د کرنې په سکتور کې د ایکشن ایډ موسسې لخوا پر مخ وړل کېږي چې مالي لګښت یې UNDP ورکوي. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد دغه پروژو په اړوند وویل د بیارۍ په بخش کې د زراعت مربوط همکارو مؤسسات والله دې تاجر ورکړي. نو تقریبا په دې نن افتتاح کې د 3 کانالونو چې هغه یو د لارشهي کانال دی او بل د کمالپور او سنجړۍ کانال دی او بل چې د تومان د بند پروژه ده. 2 میاشتو کې به تقریبا ان شاء الله العزیز چې دا تکمیل ته ورسیږي. د اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد د دې پروژو د اقتصادي ارزښت په اړه وغږېد. هغه وویل نو دې کې تقریبا 4.5 کسانو لپاره کاري فرصت او زمینه برابرېږي او دې سره تقریبا 9,000 جریبه ځمکه به په دغه اوبو باندې خړوبېږي چې دغه ساحې زمیندارانو ته به ډېر ګټه ورسېږي او تقریبا دې سره تقریبا 18 قریو دپاره دغه د نهر ګټه رسېږي او دغه 18 قریو خلک به په دغه نهر کې کار کوي. او لغمان والي شیخ شیررحمن حقانی چې دغه پروژو پرانسته یې وکړه رسنیو ته وویل دا لویه پروژه ده او داسې نور کانالونه ان شاء الله په نظر کې چې افتتاح شي نو تقریبا دغه همکار مؤسسه چې ده په 3 کانالونو کې فلحال کار شروع کړي او ان شاء الله هر کانال چې ده په کې به ډېرو خلکو لپاره د کار زمینه برابرېږي او د خلکو لپاره د اساسي کار کېږي او ان شاء الله خلک به له دې نه ډېر مستفید شي او ګټه به واخلي. د سیمې خلکو بیا د کرنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې دا ډول پروژې ډېرې ګټورې وبللې. که دغه کانال د موږ په دغه اندازه اوس کار کې شروع ده، زه په دې باور یم چې آینده دپاره د موږ 2 چنده به دا فصلونه د موږ اضافه شي. 2000 جریبه مځکه به نور هم خړوبه شي چې هغه یو فصله ده 2 فصلې ته به راوړي. لغمان کې چې کومې 3 پروژې شروع کړي دا ډېرې اهمیتي پروژې دي ځکه یو خوا نه ولس ته کار پیدا کېږي، بله خوا ته د ولس دپاره اساسي کار کېږي.